حجاج ابن یوسف زمانہ چرالا دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوی نو د قرآن کریم باندې زور او زیر او پیخ دا خدمت حجاج ابن یوسف کړي داغه وجه داوا چې عجم زیاد شو نو عجمیان چې دی اغا زور او زیر چې د قرآن نه لري کې اغا بیا لسته نشي عربي لسته شي عجم نشي لسته نو قرآن باندې زور زیر پیخ چې دی دا بیا حجاج ابن یوسف دا خدمت کړي او دې زور او زیر پیخ مطابق برابر ویلو د پارا ایجاد د صرف او د نحوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کړي د صرف نحوی ایجاد وک صرف نحو یو علم دی چې اوس صرف نحو چا نه ویلی هغه قرآن صحیح ویل نشي چا چې صرف نحو کامل ویلی وی نو هغه هر یو کتاب د عربي چې دی تاسو د قرآن نه سوا نور کتابونه د عربي چې دی هغه باندې زور زیر نشته نو علما چې دی هغه به زور زیر نه نور کتابونه د عربي چې دی هغه بالکل د قواعد مطابق صحیح وي داغه وجه دا ده چې صرف نحو سره عربي قواعد زکی عربي قواعد دا معنا ده چې صيغه او پیجنی او ترکیب او پیجنی هغه ته پته لګي چې دا عربي عبارت چې زویما دې ځکه زور دې دې ځکه زیر دې دې ځکه پیخ دا فاعل دے دا مفعول دے دا حال دے دا ذل حال دے دا مبتدا دا خبر دے نو دی وجنا علماء بیا بغیر زور زیر نہ ہم عربی کتابونو عبارت چھ دے اگر صحیح دا صرف نحوی پا برکت باندے ہوئی نو دا صرف نحوی ایجاد چھ دے دا بیا حضرت علی ورتوکا او دا زور زیر خدمت چھ دے دا حضرت حجاج په زمانہ کې دا لوی خدمت کړي ډېر وو لوی ظالم لکونه خلک مړ کړي دي لکونه خلک په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ویني وو په دې دیوال ته بیره پرې خو نو مازغه په دیوال پورې لیو وو د دې قماش ظالم خو زه خو رښتیا درته هم چې اوس اغا ظالمان میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی حجاج ابن یوسف میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی استاسو ګورئ د پاکستان ظالمان پیسو د پارا ماشومان وجنی ماشومان لالی پیسو د پارا ماشومان تختی پیسو د پارا کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم نه کوي او پیسو د پارا کم ظلم دی چې مسلمان ظالم نه نن پزمکه د پاسه ګرځا زمکه د پاسه هندو ګورا سیکو ګورا انګريز ګورا د ټولو کې وګورا چې کم ماده د رحم په دې خلکو کې دا داغه عشر و عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته عشر و عشیر انګريز وګورا چې موټر باندې سپه وای چرته نو موټر نه ورکوش هغه سپه په غیږ کې اوچت کې او موټر کې واچي او هسپتال ته پوځي انګريز نه په لندن کې پښتنه وکا چې جی پلانی زه تزما لار راته نه د معلومه در سره به سور شي غزه ته بدی اورسي بیا بدر نه دی واپس راځي دلته دې د ګډي زامنو نه ته تاسو کې چې پلانې زه کم زه دي تاسو مخکې لاړ شئ تاسو دې کوي کنه ها بزرګانو بزرگ تا ګورو پښتون تا ګورو کم ظلم دی چې په دې ظالم قوم کې نشته دا وجه ده چې الله درته ښې ورځې نه ښیي او په ښه ورځ پسې به مړندی دغه
وجه ده چې الله درته د سکون ژوند نه نصیب کوي. پاکستان ته به د سکون ژوند نه نصیب کیږي. پریشان به یو ټول عمر به پریشان. که حکومت پې راځي داسې حکومت به پې راځي چې نشترې به درته په سینو کې منډي. داسې حکومت به را نشي چې تی نوم واورې وړه دې خوشحال شي. الله د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکومت به په پاکستان راشي چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي. عمر ابن عبدالعزیز هغه عمر ابن عبدالعزیز چې مړ شو د لحد د پاسه لا پروتو چې د اسمان نه کاغذ راغی او پکې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله لعمر ابن عبدالعزیز. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی. عمر ابن عبدالعزیز لا خاورو تکو شوی هم نه دی چې خدای وبخلو. داسې حکومت په تاسو به د نواز شریف پوند حکومت راځي. سر ته وګوره د اتینه غټ سر دی او عقل ته وګوره. نن بیان ورکړی دی په اخبار کې بیان ورکړی دی چې دا ایڈوایزر ای چې اغستې ده اوس دا ښځه څه نامه یې ده چې دا ښځه ده نو څنګه یې ښه نامه درځي. نه خدای ورک کړه. عابده حسین سم شی دی که پورا کټای ده. وی عابده حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده. نواز شریف نه ویلي دي چې دا عابده حسین چې ده زما د حکومت روح روان ده او زه چې دې له وګورم مړه مې پې جوړ شي. دا هغه نواز شریف دی چې پرونې په اسمبلی کې شریعت بل پاس کړی دی. هغه یو جان کټای ته وایي چې زه دې ته وګورم مړه مې پې خوشحال شي. زما د حکومت روح روان ده. خدای به داسې حکومتونه درکړي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې به پیدا شي. عبدالله ابن عمر غوندې به پیدا شي. حضرت عمر غوندې به پیدا شي. په کټ کې پروت او زنکدن یو صحابي تپوس ته راغی. چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو نو حضرت عمر ورته آواز وکړو چې خبره واوره. چې واپس راغی ورته ویلې چې یو غلطي مې در کې ولیده آخر وخت مې دی چې درته یې ووایم هسې نه چې دا حق مې په مرۍ پاتې نه شي. وی جي څه؟ وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی دا ګیټای دی پکې پټي دي او د چا چې په پرتوګ او په لنګ کې ګیټای پټي وي الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټای دی ښکاره شي. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې دا ایمان. نو زما عزیزانو عرض مې دا وچ بس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي. مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هره ورځ به پړه کې نشترې در منډي. غله ډاکوان بېایمانه منافقان د دنیا ټاګان دا خلق به درته نصیب کیږي چې قدم ږدې بے پیسو به در سره څوک خبره نه کوي. ژوندیز برګان مې ټاګان ولیده. ژوندیز برګان چې شکل ته وګورئ ته به وایئ چې خضر علیه السلام دی او پکې به هغه لوی خل وي او هغه لوی ټاګ او منافق به چې خپو لاندې به دې ځمکه وتړي. ایو بزرگ وی کنه وی بقمار خان رفتم
بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم وی جوارگر خانے تلارم جوارگر پک ناستو ټول میں پاک او نیکانو لید جوارگرو ته چې لاړم اړیو جوارگر ته چې ګورم بزرگ دی بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم جوارگر خانے تلالم ټول میں پاک لید چې صوفیانو تورلم ټول میں ټاگان لید یو کنی غلط نشی زمونږ په دې ګیرو میرو با مونږ په دې منځونو غلط نشي زمونږ په دې حج غلط نشي پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغای اگر از بیو بزرگو لیدو ډیره مزیداره ګیره وا او حج شریف لم تلو یو سړی را ته خبرو کمار دلجی سے داوله ویلی رجی بس خدای دې رحم وکي والله گزارم نکیږي نه نو دا شعر میں ورته وي ملبق مار خال رفتم هم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم جوارگر ہمیں پاک لی او صوفیان میں دگان میں دادا اور دو خبری ندی دا چشم دید چاڑ کے شکی دا کم صوفی موفی راشی چی پا گوتا درتا ہوخے چی دا گیرا مو گورا دا حجم مو گورا دا منزونا مو گورا او دا کرتوتا مو گورا پستر کو درتا ہوخے زاغا ملانے مچے داور دو خبریں کو نا پستر کو لاسنی ولے نامه په منبر زکه نادم چې غیبت کې راځي لاس نیولې به درته داو نو عزیزانو عرض مې داو چې ما سره روانو یو ما سره ډېر لوی نیک تسبیح لاس کې او د 100 روپو لوټ لاندې اوس پزمکه پروت معمولی دو تمولی د پخپا کې خو چې پخپای کې خو ما ځان غلې کو چې غلې مې کو ماته التزلک زدا د کېړای پیار مټی کوم زه ته مخ کې روان چې روان شم الوټ راواغستو په بډایوالو او چې ما په سیر اورسیدو مال پیار ما دي ټیک کړه ویلاو ټیک میکړه مال خدا 50 تا 50 زما ولنه سه مال سچرته ناغتم امدا شعر وی چې بقمار خان رفتم هم پاک باز دیدم مسئلہ خدا دا چې سبیامو میں او د 10 روپو نه قیمت زیات وی
نو یو کال به ساتي چې کمالی کې پیدا شي چرته مسئله خدا ده یا به پاغذے باندې آواز کې چې مای چشه مامون ته چانه خورک نه ده پاغذے به آواز کې کلسو نزیاتو بیا به یو کال ځان سره ساتي کال پسې بیا که غریب وي په خپل خیرا والا کینی د خدای په نامه ورکا بیا که مالک پیدا شو نو د ځانه به ورکې مسله خدا ده هغه په خپکه ناوسم چې مال هغه بزرگ په مخ راشي نو ورته دا شعر وګه تاسو خیال راغی اوس مونږ څنګه یو چرګه یو سړی بیا مونږ ته چرګه نو چا ورته وی چې چرګه خو دې بیا مونږ ته خو درې आवाज بکې چې دا چرګه د چا ده اوس خو چرګه مونږ مومو تاسو یې مومئ اوس خو د انګریزي چرګو زمانه ده خیر هغه زمونږ په دې بلاکه کې داسې خلک هم تیر شوي چې ټوغکي مرض براغه او چرګې به د شپې مردارې شوې خلکو به بار په ډیرانو غورځول هغه خلکو به راټولې کړې سر به یې غوس کړو سپینې به یې کړې او هوټل والا ته به یې ورکړې په هوټلونو به یې خرڅې دام په دې مسلمانانو کې تیر شوي هم دي او فلال شتا قسم په خدای دی چې دې مسلمانانو د سپي غوښې د ګټ په نر خرڅ کړي دي په دې قوم د سپي فلال یو بزرگ دلته شتا چې د مردار اسپې غوښې د غټې غوښې په نر خلکو باندې خرڅ کړي چې ماله په مخ راشي زه لاس نه ورکوم سلام راته وکړي او زه هم لاس را نه کړي مردار اسپه مې را یاد شي داسې مشته هغه کم ظلم دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی کم ظلم دی کم زیاتی دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی دلته یو مشهور کبابي دی خلک ډېر زیات ورځي پلانې کبابي پلانې کباب خو ستاسو خوښ د هغه ځای سره موټر پایه پرچن شو هلته میخې ولاړې وې ما هغه سړي نه تپوس وکړو مالکه دا میخې وی جی میخې ډېرې دي خو ګرانې دي او هغه ورځ هم یو میخه مرداره شو مال بیا دې پې څه وکړه چې مرداره شو ویل دا ما مرداره میخه ویل او والله چې مرداره هغه کم ظلم دی چې د چا پې وس بر شوی دی او سرپه یې پې کړې ده کم ظلم نو عزیزانو زمونږ حجاج ابن یوسف وغیرہ دغه رستو ظالمان هیر شو چې بالکل د پاکستان ظالمان نیولي دین د پاره چې دا څومره لوی موزران دي او څومره لوی ظالمان دي الله دې امان راکړي